غني جاني مشترستولي به و الله دې وزونه تا ته هم درکړي په مبارکې روژې سره هغې ته جمع الله په دې دنیا په هغه دنیا وزونه ورکړي. ما نن 4000 غونې درته راوړي دي. دا د دنیا او آخرت صفقه دا د 4000 واره جنتونه ده. الله دې د هغې دنیا په توره تیاري کې په ښه دروړي. الله دې هر په تور نه مرضونه ستا د کوره سودا کړي. پارسل وړه به سوجي ولې تا نه جوړي کورته دا و میاشتو په ذات خدای ته ولېږي. دا و میاشتې وه یعنې کوه ټول سوان تعالی دې همدا سبق کوم هغه الله دې د هغه جاړیم دنیا او آخرت سره. امین. د ټولو مسلمانانو برای نوار مشپازی و رسون شی می ندارد. بیشتری می چای دودی و بند کسر آموزی. ستا. بعد دیگه فضایی که درونی شد. كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ ورو خوش او خوشاله بیاست. رب العزت جل جلاله ما بعد سوکاله او خوشاله ودغه. دوستانو روژه مو نیکمرغه. رب جل جلاله د ټولو طاعت عبادت قبول کړي. موږ الحمدلله څو برنامې لرو. نن لومړی برنامه دا ده چې د یوې خور هر ورځ د روژې د 20 څخه د اختر تر څو پورې د 6,000 افغانۍ مرسته ده چې موږ به یو کس ته ورکوو. نو یا به په سړکونو باندې ګرځو چې مستحق سړی مو په ذهن کې یا به مدرسې ته یو کس راغواړو. همداسې به جریان لري. دوهمه برنامه مو دا ده چې موږ به تقریبا لسو کسانو ته د هغه جاڼي او د هغه د جاڼي د مور 4,000 افغانۍ چې ټوټل مرسته 40,000 افغانۍ کېږي. دا به ان شاء الله العزیز لسو کسانو ته همداسې د مخکنۍ برنامې په تناسب باندې ورکړو ان شاء الله. دا دوهمه برنامه ده. درېیمه برنامه خو تاسو معلومه زموږ د روژه ماتونه ده. په دغه روژه ماتونه کې بې حلیمه مور د روژې د اولې څخه د روژې تر پایه پورې د 80 څخه تر 80 کسانو دغه روژه مات په غاړه اخیستی دي. رب دې ځینې قبول کړي. او ورسره زموږ د روژې د 20 څخه د روژې تر پایه په د رفیع الله صاحب به روژه ماتونه به 50 کسان ته نور هم ولرو. نو ټوټل به د نن څخه د رفیع الله صاحب هم د 50 نفر پر روژه مات ولرو او د بیبي حلیمې مور د 60 کسانو روژه مات په چینج کې 100 کسانو ته. یعنی دغه د نن څخه د کوم روژه ماتونه چې کېږي 50 به د رفیع الله صاحب وي او 100 نفره به د بیبي حلیمې مور. ټوټل به 1,500 کسان ته موږ هر ورځ د روژه مات بندوبست کوو. په عموم کې یوازې دا ویلی سم چې رب جل جلاله دې د هر چا همدغه خیرات صدقه او سرسایه او روژه ماتونه او فدیې او ټول شان د الله په عالي دربار کې قبول او منظور کړي. او رب دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د خپل غریب او هیوادوالو سره په هر برخه کې تر خپل وسه پورې حتی الامکان کومک او مرسته وکړو. په هیره دې نه وي. ټول مؤمنانو ته دا وایو چې موږ په همدغه مرکز کې چې څه ده روژه مبارکه ده او د روژې اخري لسیزه ده. په دغه ورځو او شپو کې زموږ ته په د مدرسې په ټوله قرضداري کې $600 د بیبي حلیمې مور لور راستولي دي. $1000 همدغه مور چې یو زوی د روژه ماتونو 50 نفر دغه لس ورځې کې او بل لور یې دغه سل یعنی د 6,000 افغانۍ دغه مؤمنانو ته کې دغه مور $1000 د همدغه مدرسې سره کومک او مرسته په قرضدارۍ کې پیل ده. او درېیم بلقیس مور $1000 کومک راستولی دی. یعنی $200 په $9,915 کې موږ ته د مدرسې په برخه کې رسېدلی دي. هیله ده چې تاسو په دې برخه کې کومک وکړئ او دغه تشویشونه زموږ او ستاسو د ټول به الله جل جلاله حل او فصل کړي. بارک الله فیکم. يعلم ما نشكو من
السلام علیکم ستړي مشه سب څنګه یاست بخیر دا زړې دي چې اوبه پراته زړې دي که یا نوي یا نوي دي دا باران نه بسکېږي دا نه پیزې کېږي څه شو څه شي دا څه دي دا چې دي دا تروکې دي دا نانا ده دا بشکه ده دا تروکې به څو دي تروکې 4 دانې په لاس دا وایي دونه ګران دي خو بازار دغه اکرام چې پاکستان بارډر باندې ونه تروکې د پاکستان بارډر مربوط دي نانا به څو ده نانا 4 پلس څلور پلس نانا لسم قیمت دي هغه په د افغانستان نن دې سودا وکړه 50 افغانۍ مې کړې ده 50 افغانۍ شکر دې دغه 50 شکر دی وا هغه شکر دې روژه کې چا کومک نه سره کړی کاکا تر اوسه مو یو شلی چې دلته صرف والا راکړ بس خلاص بس خدای دې دا شلی قبول کړي نه ما ته ابل شپه ابل شپه یو چاره ویل وای داسې غریب خلکو پسې ګرځه کدی بیا پیدا کړل یو لږ پیسې درکړو لا حساب دی وای دا ورسوه اوس هغه پیسې درکم تا ته والا خپل اختیار دی کې راځي څنګه خوښه خو دا موږ به هم یو عیال ته وخت لپاره شی کراو چې نه کراو کور کې شی نه و کور کې شی نه ولا خنډ ولا که یو د سوای په قریب صورت دی څو کرایه ده 4 او سخته ده ولا رښتیا سخته ده هغه ده چې نو سر نه دی دغه مان نه رئیس دا یو روزل مې په قرار راست کړی وای او نه سم سخت اوس دغه اجي صاحب دا زر دا 2 دا 3 دا 4 دا 5 دا 6 دا در په لاس مرسته ده داستا بازار د غیب په ځای کې درو بازار دغه څه فرصه او به بس خاصه بوزه کزمر په خپل کې مڅس امين يا رب العالمين لا بازار دم دا دنیا ورسمه کې دغه دنیا دی دعاګانې کوه خدای په امان اوس پر شان ارزان خرڅه وسه الله خو ورکه موږ ملاقات ځای کوو چې تاج کړي دغه وخت دی څلور ځای ما ته راکړي څلور زور کوم نه کوم اوس ګوره د الله جل جلاله دا قدرت دې زدي لیدلی و یا نو الله یې پېښې ده الله راولي ته پرون هم دلته ولاړې پرون ور مورد نه هغه اوس دغه ګوره ما ور مې کړه فلسطین سه تر شل دې کوم ولاکه ور کړو تاوان کې اوس پس استا حق درته واسوي دعاګانې السلام علیکم ستړي مساج صاحب څنګه یاست بخیر ما سره یو 3 پارسل وړي دي 3 پارسل وړه دربښنا کوټ لپاره رسو بغادي کې رسونه څه کنه څو پیسې غواړي یا تقریبا څو شلې لسې 500 څو ولا چې را باندې زوم او روزه مو بابا ولا کوم د خدای باندې کار کوي بابا تاسو ته ولا 500 ونی سیده ولا تاسو باندې بابا ته په څو باندې پارسل وړې نو ولا په دې وته سره کړی نه ولا کرا مې بابا پرې نه سره بابا سره ته بابا خو په پارسل به شله پانی درته بابا سم سیده سم درځه کار دې ګسر نه دی کړی یا ولا کوم باندې را کړی بابا 3 پارسل په یواري وړلې سه ولا کوشش وکړو بابا تو کړ کنه سوړلې دغه دینو چې شورته وایي راځه توکل په خدای الله پاک مهربان دی پارسل وړه بسوځي ولا که په خبره ولې ته نه جوړی کوړه دا و میا ته کزا تخدا ته ودی دا و میاشته و یو پارسل 4 پارسل وړه په زر باندې سره وړه الله دا خاطر ورا دا زر دا 2 دا 3 او دا 4 ونی په سترګو کې وښکې ولا خیر بلا شکایت نه کو بابا لا کمزوري ده ولا کې د خرید
خلاص تاسو ته حق درته پر مره سوې دعاګانې دغه کولې نه کړل څنګه بلا دې جنو دنیا خامه کبا امين کې د دې و وجانې دخل کیش به کوم وکړه او ته موبایل ته ګولې کښنه توکل پر الله بس الله دې د ښنه ولې د پیسې ته ورسېږي الله احسان خیر ان شاء الله الله مغمه راکړي السلام علیکم السلام علیکم ستړي مسئ محترم شایس بخیر است خیرت ژوند په خیر دی په خیر دی روژه مبارکه څنګه ده شکر الحمدلله اختر ته دې کالي کړي دي والله كم شيء لا كيف یار سره والله كم نمي والله كرو جماعت والله كم بيسمي ښه وبراي نوار مشفازي ورسون شيء من نتر يوت اوري بيسمي شاي دودي وبن كسر خوري او والله كم بشيء لا خدا څلور زره غني جاني مشترسته ولي وي و الله دې وزونه تاتم درکې او مبارک روزه هغه ته جمع الله په دې دنیا پاوت نه امين سلام شکر مدان الله السلام علیکم ستړي مسئ شایس بخیر اسم مسواکان به څو دي بشلو بلس نن دې څو سودا وکړه دا به څور کې ټوله مکمل و یو خبره وکړه ترات وای بس 2000 ونی ورکه راک ته دا وز ما سره ست 2000 کنسته ګران خو بینه راکه دا به 2000 نه ارزینو السلام علیکم ستړي مسئ څنګه یاست بخیر است ژوند بخیر دی خیر خیر چیر روانه ده خیر سیدک سرات سیدک سایت دا بار دی په څو اخیستی دا بار په شلوان په شل ونه و نن دې څو سودا وکړه نن بلانو دا بار چې واخه متیا ونه اتیا ونه دا زر دا دوا دا درې دا څلور دا د یوه جڼې خیراتو دعاګانې کوسته بس الله دې وبخښي ژوندی که مړ دی یا ژوندی دی بس الله دې قبول وکړي امین که سلامت خوشحاله شوې خوشحاله وي چې کور د وطن خیر وي السلام علیکم وعلیکم السلام دا ګډوه په څو ده شل افغان وایي دونه ګرانې ورکوې ګران نه وکړو دا دکانداران په 30 افغان کوم دي 5 پیکس پیدا کوو یو پنځه و خو په 15 موږ نه ودی 5 موږ ورکوو نن یې څو ګډوې خرڅ کړې ها څو ګډوې دي و نه خرڅ کړو ولکه نو دا نه خرڅ کړو ګرانې دي څه نو 15 نه کېږي 15 ما رانه و دا دکانداران په ټول روژه کې څو پیسې ګټلې دي په ټول روژه کې څو پیسې ګټلې ګټلې دونه خرڅوب به ماشام دوی اخو ولا اخو د کیمه معلومات بعض ورځ لا ثاني خرڅي بعض ورځ 15 ثاني خرڅي بعض ورځ نه خرڅي اخو دا څو پیسې کې ټوټل ها ته دا نه رانه دي دا زر دوا درې څلور دعاګانې کوه د یو مرسته السلام علیکم صحت مو ښه دی روژه په خیر ده شکر دی خیر الله پاک مو ته بار وړې که دی به ګاډي د چا ده بار دی یا دا چې ساګړي یو څه یو دوه پارسله وړه مې یو ځای وړل په سره وړې حضرت بابا څخه عیدګاه دروازې پورې
خو دې الله خو دې نه وړم پیسې وړي پیسې وړې راونه څو پیسو باندې وړې بادانو چې تا وبلل هغه یې سید څو پیسې ها 500 سیده سید راځه د خیر ته زه ورور مایه به یم ته نه وړې نو یا زه نه وړم زه دلته زکات چاره وستلی وم هغه ران نه کړل دا نه کړې د زر د دوا د درې د څلور چې بالانو یو خدای شکوي دا څلور زره ده ور دی ودان خدای ته موړه دا څلور زره استا دعاګانې خدای دې د آخرت په ورځ وساکه سړی دوی راته کوي الله دې خیر وکړي دا مرسته یو ځانې کړې دعاګانې کوي ولې نه کوو السلام علیکم ستړی یم سید صاحب ښایست بخیر یاست خیرات دی څو جاروګان دې خرڅ کړي دي یاره ته اوس مې د اته دانې مې درلودې دغه شپږ دانې مې نسوار خو به دې نه کړي یا څو روژه ده یا روژه مې ده زه شکر یم څه شکر یې دا دا شیان وګوره دا شکر دا شکر دا شکر یم دا از د نسوار خوند دې کومه چې نسوار دې کوي ښه کور دې چیرې دی کور مې د عیدګاه دروازې داسې ښکته رسېده کور کې دې شیان درلود لکه نه اته کسې شته دغه 4000 افغانۍ واخه دعاګانې کوه د دې یوې جڼې مرسته وه السلام علیکم ستړي مه سئ چې محترمه ښایست په خیر یاست خیرات دی ژوند په خیر څنګه دی ژوند یخی دې نه دي راوړي ښه سوداوې څنګه دي اجانۍ څنګه ده ښه ده ژوند په خیر دی زه دې وپېژندلم واغه څنګه یې صحت څنګه دی روژه څنګه ده شیان میان یې ډوډۍ موډۍ پکې پیدا کېږي که نه نسته دونه دوا څونه دوا ده ده صلی الله علیه رحم ما نن 4000 افغانۍ درته راوړي دي امین کې دا یوه جانې مرسته وه مور لور وه یعنې مرسته یې کړې وه ما درته راوړې ده زر دا یې دوه دا یې درې دا یې څلور امین کې دعاګانې کوه الله دې ته د اجرونه درکړي ما داسې ولیدلې فکر کې مې چې ما الله سم پر حاجي صاحب پوښتنه وکړه السلام امین کله خیر دعاګانې کوه ټول سبحان تعالی د خیر دا سبق کوم هغه الله دې دغه جاړیم دنیا او آخرت سره امین د ټول مسلمانانو امین السلام علیکم صاحب څنګه یې ښه صحت مو ښه دی ژوند په خیر دی نو دغه یو لږ بار مې وړي د دورایید څخه تر دغه پورې ازرجي بابا پورې څو پیسې به وغواړې دوه پرسل وړه څو باندې وړي اصول څنګه دي تاسو یو پرسل وړه په څو وړي په لسې زه به دېرش درکړم صحیح ده راځه نن دې کار وکړي که یا نو یا نن مې والله کې یوه فارغ شوی نو څنګه دلته په چرت کې ناست اوس دلته ناست یم سړی اوس نه د ماښام دپاره دغه سوی دی نو اوس په چرت کې ورکړو چاته به وایي او چاته به سخت نو دا نانوایي ته مو دغه و سړی ورته وایي پیسې ډوډۍ راکړي سبا به زه راوړم سبا پیسې راوړې نه یې در کور بیا کوم یا چمتو دې ته ناست اوس به دې ته ناست او هغه دا چې ما خدای پاک جل جلاله به دا بار پیدا کړي شپېته افغانۍ به وګټې اوه الله لوی دی زر
دوه درې څلور بس خدای دې راکړي. امين الله دې ژوند درکړي دا الله دې امداد دنیا سمه کوم باندې. امين که بس اوس ته وړای اوسه ما فقط ویل چې تاسو ما سره کار کوي که ولا نه کوم کار پوره شپه ارګ دغه د پاره راوتلی څه خدمت درته دعاګانې کوه الله دې مرسته الله دې دغه دنیا په توره تیاری کې په شا درو الله دې اره په تور نه مرزونه ستاده کوره سوال کوي امين دا یو ځاني مرسته کړو دعاګانې کوه بس الله دې دغه دنیا په شا امين سلام الله دې مرسته كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا في ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود من ضيق ومن سقم الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا في ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو
جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من